راځئ ملګرو وګورئ نارینه خو هم ډېر لیدلي چې پلونه جوړوي. راځئ وګورئ چې د چینایانو دا ښځې څومره تکړه دي، څومره استعداد لري او لګیا ده پل جوړوي او دا د دې دغه نه بړسونو نه استفاده کوي، بمبو چې ورته وایي. دغه ساحه سیلاب خرابه کړې وه، دلته مخکې تیږې ایښې وې، تیږو به خلک تېرېدل او سیلاب نه وروسته دا دی لګیا ده او یو پل جوړوي، هغه هم د لرګو نه په استفاده. نو اول خو یې هغه درې دانې بازوګان کېښوده، اوس دغه دلته چې کومې زینې جوړېږي د هماغه بړسونه دي، دغه زینې چې ترې جوړې کړې وي همدغه چې دلته نه جوړېږي بل ځای نه راوړي. بس کلیوالو ته خدمت کوي ښه، کلیوالو غم دی ورسره. ته پوخ کار یې رانیولی دی. کټارې مو ورته جوړوي. چا نه کومک نه اخلي، خپله لګیا ده. نور هم کلک ولو ښه، اوبه زیاتې هم شي مقاومت پیدا کړي. والله آفرین. دې باندې څه کېدی نور راوړه. او ښه ده هغې سره پیوند کوي. کټاره شوه که نه چې کوم ماشوم ترېنه ونه غورځېږي. او د دې تر څنګ دغه پاس چې کوم بازو دی دا به د دې لاندې سره نور هم محکم شي. یاره څومره د حوصلې خلک دي، څومره حوصله لري، څومره پرکار او پرزحمته خلک دي. دا که اوس زموږ وطن وای نو بس به دولت نه راځي موږ ته پل په مشکلاتو سره. دا خپله خلک لاس په کار کړي کار. ښه منظم محکم قوي پل وي، ویډیو درسره لایک کوي او نور پیج هم درسره فالو.